زه کور کې بورانو نن سبا وتم کباړ مې ټول کران کباړ ته مې ورشل په یو قرآن خفا خفا نبی یا رسول الله ته څومره ښاغلی یا رسول الله ګل زدی مخلی یا رسول الله ای زما ښایسته نبی یم له تا جدا نبی ځان ته مې نور وغواړه یم خفا خفا نبی یا رسول الله ته څومره ښاغلی یا رسول الله ګل زدی مخلی یا رسول الله ژوند مې د تیارو سره د لشوګیرو سره یا رسول الله زما یما د سلګو سره یا رسول الله زما یما د سلګو سره ګران راته ژوندون شولو ګران بلتا نبی ځان ته مې نور وغواړه یم خفا خفا نبی یا رسول الله ته څومره ښاغلی یا رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر مهربان او رحم کوونکی ذات دی. د ستړي ژوند د خپرونې لیدونکو او اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې روغ و جوړ اوسئ او د عافیت جامه مو پر تن وي. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې تاسو ولیده چې کله موږ دغې کور ته دننه شو نو د دغې کور دروازه هم نه وه چې دغه کورنۍ په دې کنډواله کې د ژوند د شپې ورځې د ګرمۍ د شپې ورځې څنګه تېروي دا به پخپله موږ ته دغه کورنۍ ووایي. زموږ سره پاتې شئ. زه د خپرونې په لور ملتیا مو هېره نه کړئ. ژوند مې نور روښانه کړه سپین سبا جانانه کړه یما د غمو سره قدرمنو لیدونکو څرنګه چې تاسو ګورئ زه د دغې کورنۍ تر څنګ ناسته یم. کله چې قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو یوې کورنۍ ته ځو د هغه کورنۍ هغه غریبي هغه فقیري د وری ښکاري تاسو چې څنګه ګورئ موږ چې کله راننوتو دغې کورنۍ ته د دې کور دروازه هم نه وه نو تاسو د دغې کورنۍ هغه غریبي فقیري تاسو ولیده او تاسو لیدلی هم شئ د دغې کورنۍ نو تر څنګ مې دغه خوجانه ناسته ده. غواړم چې د دغې خوجانې نه واورم. دا خوجانه به پخپله موږ ته د خپل د ژوند په اړه ووایي. ستړې مه شئ خوجانې. ستړي مه شئ. مرسي مننه. خوجانې تاسو پخپله موږ ته ووایئ د ګرمي دا شپې ورځې په تاسو په دغه کنډواله کې څنګه تېرېږي خپلې ستونزې مشکلاتونه موږ ته ووایئ. کنډواله کې په موږ ډېرې سختې تېرېږي تنګې تېرېږي. دغه پاکې موږ ته دغه والي صاحب راکړی هغه مو کله توت شي کله تېز شي د ورځې ټوله ورځ مري. دغسې کوټه هم د سویریا نه لرو ښه شیان نه لرو. هغه هم هغه دی دی وانان دي دوی غواړي سړی معذوره دی زوی مې معذوره دی کومه بشي ناست وي دا زوی مې ځي بوتلونه راټولوي لور مې راټولوي هماغه خرڅوو بیا ځان ته پرې خواړه اخلو یو شی اخلو نه یې لرو. داسې سیالۍ ځي ته موږ نه ځو دغې نه چې ښه شیان نه لرو څپلکې نشته کالي نشته خواړه نشته. دغه زندګي م ده دغلته موږ شپې سبا کوو اوبه نه لرو. دغسې ناست وي د خدای هیلې ته که چا راوړو خورو که چا رانهوړو نه خورو بېګا موږ شیان نه لرلو کرار څومره نن به یې والا پرون ډوډۍ ورکړې ترشه ډوډۍ هماغه نن سبله مو خوړلې پرون سبله چکم خشتوله خوړله چکم خشتوله خوړله بچي نه خوري نه غواړي هر شی غواړي هر شی غواړي. څوک نه راځي موږ پوښتنه نه کوي چې ته دغلته څوک پراته دي څوک نه دي پراته څه شی خوري څه شی نه خوري. دغلته ناست وي موږ یې خدای هیلې ته موږ غواړو چې موږ سره مرسته وشي. موږ نور نه شو کولی دا پیوانان دي دوی خو غواړي که نه هر شی غواړي دوی. ګرمي ده داسې ګرمي ده سوځو ټوله ورځ ناست وي همدې کوټه کې ناست وي. دغه کوټه هم ده دا موږ خپل جوړه کړې ده خپل اول کې خیمه کې وو بیا کوټه شو. دروازه نه لرو سپي راننوځي پرده باید جیږه کي بیرته ټیټه کي سختې راباندې تېرېږي ډېرې سختې تېرېږي راباندې.
خورجانې د کورنۍ سرپرست څوک دی؟ همدغه معذوره یا دا خو معذوره ده، نو دا خو کار هم نشي کولی. آیا ستاسو روزانه نفقه د روزانه د ماشومانو ستاسو نفقه څوک برابروي؟ دغه لور مې زه کورو ته د خلکو څوک ډوډۍ ورکوي، څوک بوره ورکوي، څوک چای ورکوي، راوړي یم هغې ته کښېنو. خیر دی بچیو کښېنئ وخورئ، لاړ شي سطل والي راغی والي کور دی چې یې ورکوي چې نه یې بېرته راشي مور نشته. خیر دی کښېنئ چې نشته خیر دی. خورجانې تاسو به همداسې په ولږه باندې به ویده شي. آیا ماشومان د تاسو نه ډوډۍ تاسو نه خواړه نه غواړي؟ غواړي داسې غواړي بد حال کوي، بیا موږ ته ډوډۍ موږ ته ډوډۍ اوس هم دا عجل کوي بد حال کوله. ما هغه پلاستیک مور ته راواخلم هلته دا والوې دا خو کلکه ده که نه مال خیر دی وخورم دا وخوره ودرېږه اوس پلار دې ویده دی چې جګ شي. هاته ما همه ورځ ویده ناجوړه دی. دا یم کښېنئ اوس ورور راځي، کښېنئ اوس ورور راځي اوس به څه شی راوړي درته. بیا چې ورور ته په تمه وي چې ورور راشي هېڅ شی هم ورسره نه وي. مور دې خو رانه وړه که نه خیر دی بچیو څملئ سبا ته سبل کې خدای شته بیا به سبل کې درته څه شی پیدا شي څملئ نور چغې پې وایه برچ پې کوه خو ویده یې کړم په سختو ویده شي لاړ شي. نور همدې ته په تمه وي بیا دا جلکۍ چې سبل شي بیا دا جلکۍ ولېږه یو کور ته یې ولېږه ګیلاس لاس کې ورکړه ځه چا نه بوره راوړه چا نه چای راوړه چا کره چې ورکوي چې چا کره نه راشي. اوبه هم جوش کړي همداسې پاتې شي ځوانان په تمه ناست هېڅ شی نه وي بیا خو نشته که نه ورته یم نو څه شی وکړو. خیر دی کښېنئ پلار هم دغسې دی معذوره دی زوی معذوره دی. خیر دی خدای هیلې ته کښېنئ ناست وي د خدای هیلې ته کله ښه راشي بچي مې خلکو ورته ورکړي کله هېڅ شی هم نه وي همداسې کښېنو. زما د اوښکو د سلګو غم در سشته او کنه زما د اوښکو د سلګو همداسې خپلو خپلوان موږ نه لرو چې راشي موږ وګوري هېڅوک نه راځي موږ نه ګوري. ته ودغلته دا ښځه پرته ده سختي پې تېرېږي که تنګې پې تېرېږي هېڅوک نه راځي چې دوی ته وایي راځئ لاړ شو چېرته دا بیا یوه ورځ خو نه ده وخځې چېرته ځو یوه ورځ خو نه ده که نه چې ته وایې راځئ لاړ شو دا حیوانان وږي دي خیر دی چې ته به لاړ شو ماړه به شي را به شو بیا ښځه یوه ورځ خو نه ده کښېنئ همدلته بیا وایم رښتیا وایي یوه ورځ خو نه ده که نه دا خو تل ده. کله چې ماشومان دې وږي او ژاړي تا نه ډوډۍ غواړي خواړه غواړي هغه وخت د زړه نه خفه کېږي کله چې خپلو ماشومان ته ګوري زړه دې څومره ځورېږي؟ ځورېږي کښېنم ژاړم نور هغلته تسبیح مې که هغه راوالم په همدې تخ په توګه ناسته یم ژاړم همدا ویایم ناسته یم خدایه دا څه خلطنتګي شوه 10 روپۍ نشته چې د حیوان پېغلیا کړي چې ښه نور دې نن چې وسه ونه شوه دې ته مې ټاټکیا لاس کې ورکړې مال زه په دې سره خاوره اچه ګلاسګون درکې یخ والو اوبه ګرمې دي نوره دا لاړه هلته ټیغ راټیغې شروع کړه بېرته مې ورته غږ کړه ما راځئ چې حیوان موټر ونه وهي. خورجانې کله چې ماشومان دې مریضان شي هغه وخت بیا څه کوي؟ یا پوهنتون ته منډې وایو یا سیتامې ته منډې وایو هلته چې لاړ شي دوا نشته ولیکې راته چې لاړ شو ودرېږو بیا دوا نشته لاړ شو بېرته راشو د عاجلکۍ یو کور ته ولېږه یوه ګولۍ منډه راوړه پلاجین ګولۍ راوړه سردی ما سردرد دی سردرد ما اخیستی دی دا ګولۍ راوړه چې نه یې څه مولو خدای. خورجانې کله چې د نورو ماشومان ته ګورې د نورو ژوند ته ګورې خپل ژوند ته ګورې آیا زړه دې څومره ځورېږي چې کاش زموږ ته هم خدای ښه ژوند راکړی و اولادونه دې یو ښه ژوند دی یو ښه آینده یې درلودله؟ ولې نه بیا هم کاش که زه خدای نه وم پیدا کړی ته خلکو ته وګوره چې څنګه ښه دي خلکو ته ته وګوره چې خلک څنګه دي کالیو ته ګوره څپلکو ته ګوره کاش که زه خدای نه وم پیدا کړی بیا زه خو غټه یم دا حیوانان دا جلکیانې هر شی غواړي هر شی غواړي مور خلک داسې دي مور خلک داسې دي ته هم خیر دی لورګانو خدای خو شته خیر دی اوس تر اوسه اختر نه دی راغلی دو په 2 خو دي مور اختر راځي بل اختر کې مې چې شیان نه وي اختر په سبل بیا دا لاړو کوم جومیات کې مونځ کړی او چای وپنځه ورکړی ټولو ته یې څپلکې اخیستې وي راغې وې ما خو ورته څپلکې واخلم د دې وطن د پسرلو غم در سشته او که نه کالي خو نه وه څپلکې بیا یې 15 چا ورکړی او
50 روپۍ ورته یو ډوډ څپلکې اخیستې مالزه ښه دې وکړه حیوانان دې خوشحالېږي نور موږ میوه نه ده لیدلې یو شی هم نه دی لیدلی بیا هم خیر دی زه بیا هم په ځان دا کوم خیر دی حیوانان د لاسه کوم اوس دغه دی بیا اختر را روان دی څو ورځې بعد خورجانې غټ اختر را روان دی دا لورګانې به د تا نه بنګړي غواړي څپلۍ به درنه غواړي کالي به درنه غواړي ایا دوی به څنګه د لاسه کوې څه به ورته وایي ورته خبرې کوم خیر دی لورګانو خیر دی بانې ورته کوم چا واده شي بیا والی اختر څه کوئ چا واده چې شي هماغه اختر دی چې هره ورځ دې ښه تېره شي چا واده شي بیا بنګړي م والی هر شی والی خیر دی هغه دود سیال کوي ولې بیا ته لاړ شئ ما یې تره لورګانې وګورئ ما اماګانې وګوره داسې دی خیر دی هغوی خو لري موږ خو نه لرو که نه یو بل چې کالي ورکړي راوړي په لاس کښېنم ورته یې ټوړومه ګنډمه ورته دا کالیګان چې یې ټولو غاړې کې دا موږ ته خلکو راکړي یو بل راکړي جوړ کړي مې دي په لاس ماشین هم نشته بیا یې د لاسه کومه خیر دی لورګانو خیر دی دې ته چې داسې غټه خبرې خادي مادي زه نه ځمه زه بیا هم لاړ شم خو شم زړه ځورېږي خورجانې کله چې په خپل خپلوانو کې مې واده شي آیا کله چې هلته ځي د خپلو ماشومانو سره یا هلته د خلکو رویه تاسو سره څنګه وي هلته د خلکو به ښه کالیګان اخیستې وي ښه څپلۍ به یې اخیستې وي آیا هلته چې ځي ستا زړه نه ځورېږي د خلکو رویه در سره څنګه وي چې ځو نو وایم مور واده دی خلکو ښه کالیګان دي خلکو ښه خیر دی راځئ ساعت هم تېرېږي چې لاړ شو چې هلته خلک وګورو دا بنګړېګان دا کالیګان دا څپلکې دو ما پسې راځي هغه خلکو په منځ کې مور هغې ته وګوره مور هغې ته وګوره زه ورته وایم خیر دی راځئ کښېنئ خیر دی خپلو خپلوان دي موږ نه لرې کښېنئ موږ څنګ کې نه کښېني چې ته ولې دو زاړه کالي دي زړې څپلکې دي موږ ځان ته ناست یو کومه حالت چې کومه خور یې هغه لږ موږ سره کښېني ځورېږي ناسته وي دا یې بچي مې د لاسه کوي بیا خیر دی یو واده خو نه دی بل به شي خورجانې کله چې ځې واده ته نو هلته خلکو به ښه کالیګان اخیستې وي ښه څپلۍ او تا یادونه وکړه چې موږ سره خپل خپلوان دومره څوک نه کښېني چې د دوی سم جامې پر ځان نه وي سم څپلۍ نه وي اخیستې ایا هغه وخت څومره ناامیده کېږې څومره د زړه خفه کېږې چې دوی ته وګوره کاش د ما ژوند هم همداسې ښه وی ښه جامې مې اخیستی وی ښه څپلۍ مې اخیستی وی د خلکو سره مې سیالي برابره وی چې لاړ شو خلک وګورو یو بل وګورو چې دا ښایسته کالي ښه دغه چې ورته وګورو دا بچي مې چې غواړي نور ځان ته خیرا وکړم کاشکې زه خدایانو هم پیدا کړي چې دا حیوانان غواړي هر شی حیوانان غواړي ورته دو غواړي دو ته هم خیر دی چې یو بل سره کښېنمه چې هغو له ښه کالي اغوندمه بوچه ته رانه جګ شي ځي دا بل اواز به خدای خاله د لور کېږدن مې به په دغې مچنار کې هلته لاړ ما سره څوک نه کېناسته رانه لرې ګرځېده موږ کور څپلکې وې کور کالیګان وه خپله خواښې مې وه خپلې اندرورګانې مې وې رانه لرې ګرځېدلې ښه دا خو ماشومان دي دو خو غواړي هر شی غواړي کالي غواړي خوراک غواړي هر شی زه ورته وایم خیر دی خو چې کله مې زړه تنګ چې بیا خپل ځان ته هغه کوم زه وایم کاشکې زه خدایانو هم پیدا کړي په ما هم داسې سختي ده کاشکې چې بیا دا سړی خو روغ و همده ته یې مونږ هیله ده بل چا ته خو نه ده خورجانې خاوند یې په څه باندې معیوب شو دا به و هغې کې وي رات کې وظیفه کې و هلته بم واورېدو خو یې دغسې شو خورجانې پخوا دی چې خاوند یې ښه و وظیفه یې درلودله هغه وخت مو ژوند څنګه و اوس مو ژوند څنګه هغې وخت کې بیا ښه و دی الله هغې باندې مونږ شکر استو ښه وو په خېټه ماړه وو بچي مې وړکي وه خو بیا دا څلور کاله په مونږ ډېره سختي تېرېږي بیا کور هم دغسې شو وسوځېدو برق شاټۍ نه وسوځېدو بیخي احتیاجه شو په هغې وخت کې بیا ښه وو بیا چې دا ولګېدو 4 کاله پورې خورجانې کور مو چېرته و او څنګه وسوځېده ګونګې ژرندې سره وو برق شاټي وکړه وسوځېدو همدا یوه کوټه کې مرد څه وه اما چې برق شاټي وکړه تر څو چې اوبو لیار نه وه چې موټر راغلی و لیاره تنګه تر څو چې موټر راتلو هر څه وسوځېد همدا یو جوړ کالیو کې پاتې شو غاړه کې دغه شتامان چې ګورئ دا موږ ته یو بل راکړي قدرمنو لیدونکو تاسې د دغې خورجانې خبرې واورېدلې چې دغه خورجانې په ژړا باندې وویل چې د دغې ستونزې ډېرې زیاتې دي او دغې په داسې یو کور کې ژوند کوي چې دروازه هم نه لري چې د شپې د خوانه او ډېرې ستونزو مشکلاتونو سره مخ کېږي قدرمنو لیدونکو دغې خورجانې یادونه وکړه چې دی په
کور کې برېښنا هم نه درلودله چې د ننګرهار والي شیخ صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې دغې کورنۍ ته یې برېښنا ورکړله او د اوسېدو دپاره یې دغه کور ورته ورکړ. ډېره زیاته مننه کوم تینه. الله تعالی دې هغه ته اجر ورکړي. الله تعالی دې په ننګرهار کې داسې نور خلک هم زیات کړي، داسې هېوادوال چې د دغسې غریبو د دغسې فقیرو لاسنیوی وکړي. تاسو هم د دغې کورنۍ د دغسې کورنیو سره مرستې وکړئ. تاسو د دغې خورجانې هغه خبرې واورېدلې چې اختر را روان دی، ماشومان یې ترېنه جامې غواړي، څپلۍ غواړي، خو د دې خاوند معیوب دی، کار نشي کولی. نو تاسو نه هیله کوم دغې خورجانې ته خپل خور فکر وکړي، دغې ګلالي ګلالي ماشومان ته خپل ماشومان فکر وکړي او دغه ورورجان ته خپل ورور فکر وکړي، دغې کورنۍ لاسنیوی وکړي. قدرمنو لیدونکو، اختر را روان دی. تاسو خپله هغه د اختر قرباني د هدیه خیریه بنسټ سره شریک کړئ تر څو چې په دغسې غریبو بېوسلو باندې وویشو. قدرمنو لیدونکو، تر څنګ مې هغه ورورجان ناست دی، معیوب دی او د دغې کورنۍ سرپرست دی، د دغې ګلالیو ماشومانو د دغې کورنۍ سرپرست دی. غواړم د دغې سره هم یو څو خبرې وکړم چې دا څه ویل لري. قدرمنو لیدونکو، تر څنګ مې هغه ورورجان ناست دی چې خورجان یې یادونه وکړله چې دغه معیوب دی. غواړم د دغه ورورجان سره یو څو خبرې وکړم. دغه به په خپله خوله موږ ته ووایي چې دغه د کومو ستونزو کومو مشکلاتونو سره مخ ده، دا به په خپله موږ ته ووایي. ستړی مه شئ ورورجانه. ورورجانه، تاسو په خپله ژبه موږ ته ووایئ دا ژوند کې تاسو څنګه تېرېږي، ژوند مو څنګه دی؟ ژوند خو مې ډېر اقتصاد مې ډېر ضعیفه دی. ما کور وسوځېده په دې درېیمې ناحیه کې مې کور و د ګونګي ژرندې په ساحه کې کور مې وسوځېده. بیا مې په دې ولایت خولې سره چې دی د بچو سره مې هملته 3 ورځې 5 ورځې مې هلته په سړک تېرې کړې. بعد د هغې نه ما ته والي صاحب چې دی د والي صاحب نه ډېر مننه چې ما سره کومک وکړو. دغه یو څو کمپنۍ ما ته راکړې، یو څه لوښي راکړل، دغلته دا کنډواله کې ما ته ځای راکړ. بیا یې راته دا برېښنا برق یې هم راته تېر کړ. بس دغلته خپل بچو سره زه خپل ژوند کوم لګی یم. خو د یو ټایم لرم د بل ټایم نه لرم. واړه ماشومان مې دي چې شی نه لري. بس ډېر ژوند مې خرابه دی، ډېر ژوند مې سخته دی. بس واړه ماشومان را پسې دي. زوی مې معیوبه دی، خپله معیوبه یم. په دې چې شي درک نه لرم. دغلته چې دی خدای هیلې ته دلته پروت یم. نور ما د ګټې وټې سړی څوک نشته. ورورجانه، ماشومان درته په غاړه دي او مېرمنه دې درته په غاړه ده، ته کار نشي کولی. آیا په دوی چې کله درنه یو څه وغواړي، مېرمنه دې درنه څه وغواړي، ته معیوب یې، کار نشي کولی، هغه وخت بیا څه کوې؟ څومره د زړه ځورېږي چې کاش زه ښه وی او د دوی سرپرستي مې کړی وی. بس رانه شی غواړي، وسه مې نه کېږي، زړه مې ځورېږي. دغې سړک ته وځم، څوک را سره یو 100 روپۍ کومک کوي، هماغه زه راوړم دې ورته شی. دغه سړک باندې ناست دی، لاسګاډی را سره نه کار کولی شم، نه ښه نه بد. دغلته ناست یم، بس څوک راته 10، څوک 20، څوک 30، څوک 50 یو شی را سره کومک کوي. بس دغلته راشم او بس دې بچو ته یو څه شی راوړم، چې دغه واخلئ، خیر دی، سبا ته بیا الله مالک دی، خدای مهربانه دی. بس بچي را پسې دي، نور د ګټې وټې سړی نشته. زوی مې معیوبه، خپله معیوبه او داسې سرپرستي بل سړی د کور نه لرم، خپله سرپرست د کور یم او دغلته پروت یم. دا هم ښه ده چې دغه والي صاحب ما سره دغه کومک وکړو، دغه د کور کرا نه، د بلې برق نه، دغه شیانو نه بچ کړم. که نه په ما باندې ته دا خپل ډوډۍ ته زهریان یم. هغه پلاستیک وګوره چې زه ورته وچه ډوډۍ زه لمده کوم خورم، وچه ډوډۍ زه په اوبو کې لمده کوم، زه یې خورم. په ما باندې داسې زندګي ده، داسې ژوند مې ده، داسې دې حالات ته وګوره. زه دغه اوښکې را روانې، اوښکې را روانې، پلچک دې زخمونه مومي. موږ دغسې ژوند دی، نه مې موږ څوک تپوس کوي، نه خپل نه پردي، که نه پلار هم لرم، ورور هم لرم چې تېر نظام کې هم ښې پیسې هم لرودلې، ښې معاش مې اخیسته، هر یو را سره و. اوس مې څوک تپوس والا نشته، دلته دغلته پروت یم. ورورجانه، کله چې ماشومان دې دغه شخه ډوډۍ خوري،
او تا نه خواړه غواړي او خپلو ماشومانو ته ګوري. آیا زړه دې څومره ځورېږي؟ زړه دې څومره زړه مې ځورېږي، ډېر ځورېږي. دغلته د معاون صاحب د والي کور دی، کور دی آباد دی، خدای دې ورته نور هم ورکړي. دغلته سطل مې لاس کې لاړ شم بس هلته راته قطغ هم واچوي، ډوډۍ هم راته چې شی پاتې راکړي، که نه یي پاتې بس همداسې راشم چې بس نشته، بس بچو ته وایم چې ځه خدای مهربانه دی. اوسه پورې هلته پخه نه وه، چې پخه شي بیا زه یې راوړم. کله چې ورور جانه لاړ شي قطغ پسې ډوډۍ پسې لاړ شي او هلته پاتې نه اوسي، داسې وخت به راغلی ته به همسې خالي لاس راغلی، هغه وخت بیا ماشومان څنګه د لاسه کوې؟ ماشومانو ته څه وایې؟ بس ورته وایم چې بچې هلته پاخه نه ول، تر څو لږ صبر وکړئ چې پاخه شي بیا یې راوړم. همهغې کې پخونو کې بس دوی ویده شي نور بس همداسې. آیا ورور جانه څو ورځې وروسته اختر را روان دی، ماشومان به د تا نه جامې غواړي، تا نه به څپلۍ غواړي، مېرمنه به دې درنه څپلۍ غواړي، کالي به درنه غواړي. زړه دې نه ځورېږي چې ته معیوبه یې او دی درنه یو جامې وغواړي، درنه کالي وغواړي؟ زړه م ځورېږي، هر څه باندې م ځورېږي، خو څه وکړو خپله معیوبه یو، زوی مې معیوبه دی. بس د خدای هیلې ته دغلته پروت یم، که چا را سره مرسته وکړه بس هغه ده، که نه یي بس د خدای هیلې ته ناست یم دغلته. د هېواد راته سمسور کا د وطن. درمنو لیدونکو تاسو د دغه ورور جان خبرې واورېدلې چې په چیغو چیغو یې وژړل او تاسو نه د مرستې غوښتنه وکړله چې دغه معیوب دی، کورنۍ سرپرستي په غاړه ده، د ماشومان سرپرستي په غاړه ده. اختر را روان دی، ماشومان به جامې غواړي، د پلار نه یې څپلۍ به ترېنه غواړي، خو دا کار نشي کولی. دغه ورور جان معیوب دی، تاسو نه هیله کومه چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ، دغې سره مرسته وکړئ، د لوی اختر خوشحالي د دغې کورنۍ سره ولمانځئ، د دغې کورنۍ په شونډو مسکا راوړئ او د دغې د ژړا ته د پای ټکی کېږئ. قدرمنو لیدونکو تر څنګ مې تاسې ګورئ چې دغه ګلالی ورور هم ناست دی چې غواړم دغې سره هم یو څو خبرې وکړم. ستړی مه شي. نوم دې څه شی دی وروره؟ محمد جانه مکتب وایي؟ نه مخکې پکې وم شخصي مکتب کې، بیا زموږ کار روزګار نه و، بیا ترې نه ووت. اوس مکتب نه وایي؟ نه. څه کوې ورور جانه؟ اوس د کور کې م بوره نه وه، نن سبا یې ووتم، کباړ مې ټول کران و، کباړي ته مې وړې 100 روپۍ وکړې پوره مې. مالا د ژوند خوند څکلی هېڅ نه دی، مالا د ژوند خوند څکلی هېڅ نه دی، ځکه چې غمونو کې حصار یمه. کله چې ځي کباړ را جمعوي، کباړو پسې ځي، هلته به ستا په څنډه سال هلکان به ګوري چې مکتب ته به ځي، ښه جامې به یې اغوستې وي، ښه څپلۍ به یې کړې، مکتب ته به روان وي. کله چې هغې ګوري زړه دې نه خفه کېږي چې کاش ما مکتب ویل؟ څنګه نه ما ویلې کاشکې مې اوس هم پلار همداسې پیسې لرلې، اوس به همدغسې مکتب ته راوړم. مخکې چې د پلار وظیفه درلودله مکتب دې ویل، دویم صنف کې وې؟ څلورم. غواړې چې مکتب ووایې؟ خو ورور جانه د بورې دپاره د سهار دپاره خو لاړې، کباړ دې راجم کړو، بوره دې راوړله، نو اوس د غرمې دپاره څه کوې چې خویندې ورونه دی، پلار دې معیوب دی، کار نشي کولی، د غرمې دپاره به اوس څه کوې چې خویندې ورونه دې دغه وچه ډوډۍ خوري؟ زړه ته څه ناامیدګي راځي؟ زړه ته دغه راځي که کاشکې م پیسې لرلې، که اوس به م ترکاري کړې وه، ډوډۍ به م یو بوجۍ اوړه به م اغوستې وه، کور کې به م خپله پخوله او خوړل به. زه هغه زلمی یم چې پردار یمه. ورور جانه اختر را روان دی، ستا همزولانې ستا په څنډو سال هلکان به ښه جامې به اغوندي، ښه څپلۍ به اغوندي، ته به څه کوې؟ زه به نه لرم، کښېنو به. ستا زړه نه غواړي چې ښه جامې وکړې، ښه څپلۍ واغوندې او د خپلو همزولانو سره لاړ شي چکر ته، اختر ولمانځې؟ څنګه نه غواړې، که نه څنګه. اخترم برزه اختر نه لرم، د خوشحالیو کوم اثر نه لرم، د خوشحالیو کوم اثر نه لرم. اخترم برزه.
لیدونکو تاسو دغه وروجان ولیده، دغه ګلالی وروجان چې د دې په سترګو کې اوښکې ده، هغه اوښکې د غریبۍ اوښکې، د ناچارۍ اوښکې چې پلار یې معیوب دی، کار نشي کولی او دا ځي په دې سونده سال کې کباړ راجموي او د خپل کورنۍ سرپرستي کوي. په خپله هم لاس باندې معلول دی، په دې سونده سال کې دا ځي کباړ راجموي. دغه باید مکتب ووایي، یو ښه آینده ولري. راځئ چې دغه وروجان ته خپل ورور فکر وکړئ، دغه ته خپل د زوی په نظر وګورئ، خپل زوی فکر ورته وکړئ، دغه ګلالي ماشومان ته خپل ماشومان فکر وکړئ. راځئ چې دغې کورنۍ سره مرسته وکړو، دغې کورنۍ لاسنیوی وکړو. د هغې ورځې څخه ځان وژغورو چې الله تعالی به د دغې غریبانو د دغه مظلومانو پوښتنه زموږ نه کوي. راځئ چې اختر د دغې کورنۍ سره ولمانځو، د دغې کورنۍ په شونډو مسکا راوړو، د دغې لاسنیوی وکړئ. تاسو نه بیا هم هیله کومه چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ. د دغې کورنۍ ستونزې مشکلاتونه ډېر زیات دي. ژوند په وچه ډوډۍ باندې تېروي. تاسو دغه ګلالي ماشومان ګورئ چې وچه ډوډۍ خوري. تاسو نه هیله کومه چې دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ، د دغې لاسنیوی وکړئ. که غواړئ چې د دغې کورنیو لاسنیوی وکړئ، دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ، خپلې مرستې دپاره هدیه خیري بنسټ غوره کړئ، تر څو چې ستاسو مرستې په شفاف ډول دغسې کورنیو ته وسپارل شي. مطمئن اوسئ چې ستاسو مرستې به په شفاف ډول دغسې کورنیو ته ورسېږي. د اختر قرباني د هدیه خیري بنسټ سره شریکه کړئ، تر څو چې ستاسو هغه قرباني د دغسې بېوزلو دغسې غریبانو باندې وویشي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما بصیر عزیزي او د کیمرې په برخه کې عادل ساحل ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، یوې بلې داسې کورنۍ ته ځو. تر هغې وخته تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرې چې یاست ښه ته باید بریالي اوسئ. د سوکاله او باسواده افغانستان په یاد الله مو مل شي.